ډیرو ګرانو او نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم جوړ او روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم درس مو لایک کړئ او د نورو ماشومانو خپلو ملګرو سره یې شریک هم کړئ. سبسکرایب هم مه هیروئ. خپل نوی درس به بیا هم پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو. خپل درس او هر نیکار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د نن ورځې نوی درس 14 درس دی، یعنی تاسو د الفبا توري 14 حرف ته ورسیدئ. 14 په پښتو کې داسې لیکل کیږي. ښه ورته وګورئ چې تاسو زده شي. او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. د الفبا د حرفونو 14 حرف دی ز. ز د ر په شان لیکل کیږي، خو یو ټکی په خپل سر لري او د نورو حرفونو په شان درې غږه په کلماتو کې ورکوي. ز ز زو، ز ز زو. اوس به وګورو چې ما کوم کلمات تاسو ته خوښ کړي او کوم تصویرونه مې درته راوړي دي. چیرته ز د ز غږ کړي. ز ز زړه، ز زړه، ز زړه. په دې تصویر کې تاسو وګورئ، د زړه تصویر دی. زړه ټول وجود ته وینه رسوي او د وجود هغه مرکزي مهم غړی دی. که زړه کار ونه کړي انسان مړ کیږي. ز زړه. دلته تاسو ګورئ چې وریدونه، شریانونه دغه ټول په زړه کې دي او ده هم د زړه یو موډل یې رسم کړی. ز زړه، ز زړه، ز زړه. اوس به وګورو چې ز بیا هم په کومو کلماتو کې د ز غږ کړي. ز زنبق. زنبق خو پیژنئ چې د ګل نوم دی. یو رقم ګل دی چې ډیر ښایسته دی. په دې تصویر کې وګورئ، زیړ زنبق، زیړ رنګ زنبق. ز زنبق، ز زنبق، ز زنبق، ز زنبق. دا هم یاسمنی زنبق یا بنفش زنبق. ز زنبق. او دا هم سور او زیړ زنبق. ما تاسو ته مختلف تصویرونه راوړي چې تاسو خوښ شي او د درس سره مینه زیاته شي. دای هم سور. ز زنبق. اوس براشو وګورو چې ز چیرته د ز غږ کړي. ز ز ز زمری، ز زمری. وګورئ چې دلته دا زمری وینئ څومره ښایسته معلومي. زمری د ځنګل د سلطان یا د ځنګله د پادشاه په نامه هم یادیږي، څه چې یو ډیر قوي او هوښیار حیوان دی. ز زمری. دا هم بل تصویر د زمری چې بچی هم ورسره دی. ز زمری، ز زمری، ز زمری.
ز زمری ز زمری. اوس برا شو و بگورو چې چیرته ز د ز غږ کړي، چیرته بیا هم ز د ز غږ کړي. ز زینه ز زینه. دا وګورئ، دا په کور کې د ننه زینې دي، د لرګي نه جوړې شوي زینې دي. زینو کې به ډیر په احتیاط کار ته پورته کیږي چې خدای نخواسته ونه لویږئ. ز زینه زینه ز زینه. دا هم نور زینه دي. ز زینه ز زینه. ز زینه ز زینه. اوس برا شو بگورو چې چیرته ز د زو غږ کړي. ز زغاله ز زغاله. زغاله پیژنه؟ د اوړو نه چې جوړوي، مرجانه مو جوړوي. ز زغاله. او پس هغې کلچې ته پخوي، ډوډۍ ته پخوي. وګورئ د زغالو ته. ز زغاله، د اوړو نه جوړه شوې زغاله. او دلته یې هم غوښتلی دي چې زغاله هواره کړي، ډوډۍ ترې جوړه کړي. ز زغاله ز زغاله ز زغاله. او دلته هم ډېر زغالې دي، څومره ډوډۍ پخوي. اوس برا شو د ز ترانه به ولولو. ز زده کړه ز زده کړه. زده کړه یا تعلیم. ز زده کړه. تاسو دغه نجلۍ ګورئ چې دلته ناسته ده، قلم یې په لاس کې دی، په کتابچه کې څه لیکي. تشایې د ګران افغانستان بیرغ دی، یعنی د افغان نجلۍ ده، زده کړه کوي. ز زده کړه. زده کړه نجلۍ ته، هلک ته فرض ده، هر انسان ته فرض ده چې د علم زده کړه وکړي. زده کړه ډیره مهمه ده. نو تاسو هم حرفونه زده کړئ چې ورو ورو کلمات هم زده شي، جملې هم زده شي، او بیا په خپله کتاب ولوستی شئ. اوس برا شو د ز زده کړه ترانه به درته ولولم. زده کړه په موږ فرض ده، خاورو کې سره زر ده. لاره مو رڼا کړي، ښکلی مو سبا کړي. دلته زر، تاسو پوهیږئ چې زر د طلا په معنا. خاورو کې سره زر ده، یعنی دومره یې ارزښت پورته دی چې طلا په شان ده. لاره مو رڼا کړي، یعنی مو تاسو د ژوند لاره رڼا کوي. ښکلی مو سبا کړي، د مو تاسو راتلونکی چې سبا ورته ویل شوی، د مو تاسو راتلونکی څه کوي؟ ښکلی کوي. موږ د یو کار، د یو کسب، د ښه ژوند څښتنان کیږو. یو ځل بیا یې درته لولم. زده کړه په موږ فرض ده، خاورو کې سره زر ده. لاره مو رڼا کړي، ښکلی مو سبا کړي. اوس نو راشئ تاسو یې راسره ولولئ. زده کړه. زده کړه په موږ فرض ده، خاورو کې سره زر ده. لاره مو رڼا کړي، ښکلی مو سبا کړي. یو ځل بیا. زده کړه په موږ فرض ده، خاورو کې سره زر ده. لاره مو رڼا کړي، ښکلی مو سبا کړي. آفرین، ډېر ښه، ډېر ښه مو لوست، ډېر عالي. نو ښه هم زده شوه ترانه. هیله ده چې خوښه شوې وي. اوس نو د کارخانگی وقت شد. د ز حرف
یوه صفحه په خپلو کتابچو کې ولیکئ، پاک صفحه یې ولیکئ او بیا یې خپل پلارجان ته، خپلې مورجانې ته یا هر بل مشر چې تاسو په کور کې وي ور وښایاست چې اشتباه نه وي کړې. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای پامان.